میدان وردګ ولایت چې اوس مهال پکې د سپورت برخې ته پاملرنه زیاته شوې د یاد ولایت د سپورت امریت مسؤلین وایي چې په زیاته کچه په دغه ولایت کې زیات شمېر برخو کې د سپورت زمینه برابره کړې او موږ دې ته ورته نور هم ورزش ته پوره کار کړی دی او لا یې هم کوو د مؤسساتو او تجارانو نه مو غوښتنه دغه ده چې زموږ د ولایت د ورزشکارانو کومې ستونزې مشکلات چې دي هغو ته په وخت باندې رسیدګي وشي. مسؤلین وایي د ځوانانو د غوښتنې پر بنسټ یې تازه په یاد ولایت کې د شاوخوا 3.5 میلیون افغانیو په ارزښت د بدن ښکلا کمپ پرانیست. ډېرو ځوانانو را تقاضا وکړله نو موږ باید دغه فکر وکړو چې دې ولایت یو ښه معیاري ورزشي کمپ جوړ کړو او لګښت یې تقریبا د جوړېدو د ماشین آلاتو مکمل ټول لګښت یې څه باندې 3.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. دلته راغلي تمرین ته او ډېر ښایسته تمرین د ښه کلب دی. موږ ټولو ځوانانو ته راخوښ دی چې راشي تمرین وکړي بې ځایه ګرځېدنه چې نه جوړېږي. ورزشکاران له نورو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې ورزش ته مخه کړي تر څو صحتمند پاتې شي.